پکتیکا کې د ای پی ډي موسسې له لوري د کلیوالي ولایتي او ولسوالیو شوراګانو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په باره کې د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. د دې ترڅنګ په یاده غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې څه ډول یو عادي کس کولی شي په سیمه کې شته ستونزې تر کلیوالي، ولسوالۍ او ولایتي شورا پورې ورسوي. د دغې موسسې مسؤل احسان الله محمودي وویل تر اوسه ډیری خلک پر دې نه پوهیږي چې په سیمه کې یې ستونزې له کومې ادارې او چا سره شریکې کړي. نو په دې اساس د نوموړې غونډې له جوړېدو یې یوه موخه دا هم وه تر څو په ځانګړي ډول ولس وپوهوي چې په خپله سیمه کې کوم مسؤلیتونه لري او څه باید وکړي. ولسوالي شورا نقش د ولسوالۍ په ساحه کې او د کلي شورا نقش او کلي شورا شکایت سره کوم ولسوالي شورا ته ورسوي، ولسوالي شورا سره کوم شکایت مطرح کړي تر څو ولایت مقام ته ولایتي شورا ته ورسوي او بیا سره کوم عموم د دغو مشکلاتو کاس باید شي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا وکیل عزیز له میلمه راډیو سره په خبرو کې دا ډول غونډې خورا اړینې وبللې چې له مخې یې ولس ته د ولایت پر کچه د بېلابېلو شوراګانو د مسؤلیتونو په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. عزیز زیاته کړه تر اوسه ډیری خلک پر دې نه پوهیږي چې په سیمه کې موجودې ستونزې څه ډول او تر چا ورسوي. کوشش همدغه ده چې تلاش مو همدغه ده چې هغه ستونزې هغه ناخوالې چې موږ یې لرو هغه د مرکزي حکومت سره یا د ولایتي اداره سره شریک کړو تر څو د هغې دپاره د حل لاره پیدا شوې. د دې غونډې یوه برخه د اداري فساد پر ضد مبارزې ته ځانګړې شوې وه. خلکو ته په دې اړه هم پوره معلومات ورکړل شول. د پکتیکا ولایت مقام استازي نارسا میلمه ته وویل کله چې ولس فساد وپیژني او همدارنګه پر ډولونو یې وپوهول شي نو کولی شي مخه یې هم ونیسي. وقتی که حق تامین شد فساد از بین میره، بی‌عدالتی به وجود نمیاد، ملت خودش به عنوان یک نیروی فشار بالای دولت و ارگانهایی که خدمات ارائه میکنن. د دې ترڅنګ خلکو ته په ټولنه کې د رغنیزو شرکتونو پر ارزښت او مسؤلیتونو هم خبرې وشوې چې د یوې سیمې په رغونه، چاپیریال، اقتصادي ودې او نورو برخو څومره اثر لري. د یادونې وړ دی چې ای پی ډي موسسه له تیرو نږدې 5 میاشتو راهیسې خلکو ته په مختلفو برخو کې د عامه پوهاوي غونډو په جوړولو سره هر اړخیز معلومات ورکوي.